په کندهار کې له 80 سیلاب ځپلو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو او دغه راز د نغدي پیسو مرسته وسوه. د کندهار ولایتي مقام په ځانګړې لارښوونه د اقتصاد ریاست په هڅو د کندهار د پیښو په وړاندې د چمتووالي او مبارزې ریاست تر چتر لاندې د شپږو همکارو مؤسسو په مالي لګښت د کندهار ښار د بېلابېلو سیمو او دغه راز د ډنډ او د امان ولسوالیو له 80 سیلاب ځپلو کورنیو سره د 11 قلمه خوراکي او غیر خوراکي توکو او دغه راز له هرې کورنۍ سره د نغدي پیسو مرسته وسوه. د کندهار د پیښو په وړاندې د مبارزې رئیس حاجي قاری عبدالسلام عمري وایي په دغه مرسته کې هرې کورنۍ ته 8 پارسل وړه، 4 ډبې 15 لیټره غوړي، 3 دانې توسان، ژمنۍ البسه، د باغوانۍ سامان، 2 دانې څراغونه، 1 دانه خیمه، دال، نخود او مالګه، د کوچنیانو غذایی مواد، بسکوټ او شیدې، 2 حفظ الصحه کټونه او 1 دانه فرش ورکول سو او دغه راز هرې کورنۍ ته 9400 افغانۍ نغدي پیسې هم ورکول سوې. نن د شپږ همکارو مؤسسو په همکاري 80 سیلاب ځپلو کورنۍ ته مرسته وویشله چې په هغه کې خوراکي او غیر خوراکي توکو ترڅنګ نغدي مرسته هم وه چې هغه عبارت دی د 9400 افغانۍ څخه. دا مرسته موږ د ولایت مقام په هدایت باندې او د شپږ همکارو مؤسسو په همکاري باندې موږ د مرسته د دغه سیلاب ځپلو سره وکړه او په آینده کې هم سروې روانه ده. دا مرسته د دامان، ډنډ او د 15 ناحیې د 80 کورنۍ چې هغه اړمنې کورنۍ وي د دا سره موږ دا مرسته وکړه. د یادولو ده چې د کندهار والي محترم حاجي ملا صاحب په ځانګړې لارښوونه له دې وړاندې هم د سلګونه تازه راستانه سوو کډوالو سره د ژمنیو او خوراکي توکو مرستې سوي او لا هم هوډ لري چې د اړمنو بې ځایه سوو کډوالو او د وروستیو ورښتونو له وجې زیانمن سوو کورنیو سره اړینې مرستې وکړي.